رفیع الله عرف امیری د تاکال د 14 ټولګي زده کړه کوونکی یعنی 4th year سټوډنټ و دی. بیا یې دغه سبق پرېښو د غریبۍ د وجې نه او هوټل منیجمنټ طرف ته لاړ او په یو ځایي شادي حال کې 4 کاله ایکسپیرینس لري. یعنی کم ځوان چې 14 وکړي د په ځان باندې ډېره خواري کړي او بیا زمونږ په هیواد کې مور و پلار ورسره د خولې نوړۍ نیمه کړي په ده باندې سبق ویلي. د ده تضحیک او بېزتي کول دا یو کس نه دی بلکې د ده پوره دنیا ړنګول دي، روانول دي، هغه ډیمالش کول دي. ملګري اکثر خبره کوي هر ځای کې وایي چې موږ مظلومانو، موږ بېوسه وو. نن زه دا خبره ډېر په جار باندې کومه زما چې څومره پښتانه وروڼه دي دا پیغام د زړه په غوږو واورئ او دنیا ته یې ورسوئ. نه موږ بېوسه وو، نه موږ بېدسه وو، منګ کې جرأت دی، منګ کې همت دی، منګ بزدله نه وو، منګ کې پښتو هم ده، خو که کمی دی د شعور کمی دی، د احساس کمی دی او منګ کې دا کمی دی چې د امیر غم دی، د ده بېزتي ده، نو موږ ویو که دا یوازې د امیر او د ده د کورنۍ ده، دا موږ اون کړې نه ده. دا اون کوي، دا خپله کوي او هر سړی خپل په ګریوان کې سوچ وکړي. زما د دې خبرې سره یو لمحه سترګې پټې کړئ او دا وګڼئ چې امیر ستا سکه رور دی، ستا د مور راوړی دی. بیا به ستاسو د احساس پته ولګي. غوښتنه مې دا ده چونکې دا ایشو به داسې پرېږدو نه که یوه معافي موږ کوو هغه چاته چې د هغو نه موږ د انصاف تمه کوو. د ولس ټرسټ وي په پولیس باندې. زما کور به خوښه وي، دیو به زما د مور، زما د خور، زما د رور تحفظ کوي. دیو خو زما بېزتي کوي چې زما ټرسټ او اعتبار په دیو باندې ختم شي. بیا به مجبوراً قانون زه په لاس کې اخلم او بیا چې ما څه هم وکړه نو دیو دې په خپله د قانون وایلیشن نه کوي نو ولس به بیا دغه لیول ته نه رسي. سبا په پوره صوبه کې احتجاجونه دي. دغه لړۍ زه وایم چې د ملک ته دې وغځېږي او پوره دنیا ته دې وغځېږي چې دا احساس موږ ورکو دغه خلکو ته، د سامراجانو ته، د درندګانو ته چې موږ خپل د تپوس او موږ مظلومان هم نه وو، موږ ویکټمز هم نه وو، موږ بېوس هم نه وو، موږ کې جرأت دی، موږ فایټرز وو، موږ به خپل تپوس کوو. په سپین جومات کې سبا د سپین جومات مخې ته 2 بجې احتجاج دی، کالام کې 2 بجې دی، سوات کې احتجاج دی، بونیر کې، بټګرام کې، شانګله، شاپور کې، مردان کې، پیښور پریس کلب مخې ته هم احتجاج دی. کم ملګری چې کم ځای راتلی شي په دې جذبه او په دې احساس لاړ شئ چې زمونږ د رور سره زیاتی شوی دی، د هغه بې حرمتي شوې ده. موږ د امیر د کنځلو هم ډېر په کلکه غندنه کوو، د هغې خلاف وو کوم چې هغه د نشې په حال کې کړي دي. خو د هغه سره چې کوم ناروا سلوک وشو د دې موږ 2000% خلاف وو. نن زه 3 اړخونه د دې مسلې بیانوم چې د ولس په نور هم کلیر شي. یو د دې نفسیاتي اړخ، یعنی دې موږ سره سایکولوژیکل ټراما چې څه ته وایي دې په نفسیاتي اړخ باندې په ټولنه څه اثر کړی دی. دویم دې ته په اسلامي نقطه نظر باندې ګورو او دریم بیسیک هیومن رایټس وایلیټ شوي دي. وړومبی ځو ما سره ډېره تکړه کلینیکل سایکالوجسټه عظما حیات، هغه د دې مسلې چې کوم ذهني ناروغو طرف ته خلک ټیل وهي یا نفسیاتي چې د دې کوم اړخ دی دغه به عظما حیات بیانوي. جی افسر، دا ایکټ چې دی دا ډیر زیات بروټل ایکټ دی. څه واقعیات چې دی عام ولس دپاره پوره دنیا کې زمونږ یو امیج چې دی هغې دپاره ډیر نقصان دی ثابتیږي او دا زیاتی چا سره چې شوي کم چې وکټم وي هغه دپاره او هغې پوره خاندان دپاره او دې سره سره پوره معاشرې دپاره چاته هم دا پته لګي یا څوک چې دی دا قتلی شي نو هغې دپاره دا یو ذهني صدمه وي او دا ذهني صدمه چې دا یا ټراما چې موږ سایکولوژیکل ټراما ورته وایو نو دا ظلم یا زیاتې چې دی دا که چا سره شوي وي نو هغې دپاره خو یو داسې ټراما وي چې پوره ژوند هغه دپاره چې دی هغه ډېر مشکل شي دی نه پس هغې اثرات چې دي پوره ژوند هغه باندې وي او دې سره سره چې دی بیا د خاندان او بیا پوره معاشره چې چا مخامخ کتلی وي یا ویډیوز په شکل کې کتلی وي نو دا یو ټراما شي. نو د ټراما اثرات چې دی هغه لانګ ټرم ډیر زیات وي او هغې نه پس چې دی یره، فیر، یو تشویش یا تاسو ویلی شئ نا امیدي او داسې ډیر نه صرف د سایکولوژیکل بلکې د ټراما ډیر جسمانی، ذهني او معاشرتي نقصانات یا تاسو ویلی شئ منفي اثرات وي. عظما حیات خبرې چې دغه پولیس چې دي که په دیو باندې د ولس ټرسټ ختم شو دا معاشره ډېره زیاته روانېدی شي او سایکولوژیکل ټراما چې یو سړی به بیا د عمر دپاره د دغه مسلې نه رونوځي
امیر د تاکال دی به څنګه د دې بې عزتۍ نه راوځي. دا احساس لږ دی پولیس ته پکار دی. په دغه شیبو کې زو د پروفیسر ډاکټر جمیل احمد چترالی صاحب په لور باندې څوک چې انسټیټیوټ آف پیس اینڈ کنفلکټ سټډیز پېښور پوهنتون کې پروفیسر دی، هغو به د دې دا جاج اخلي چې بنیادي بشري حقونه چې وایلیټ شي نو معاشره په کم لور باندې ځي. ډیره مننه افسر افغان صاحب. دا واقعه د عامر چې کوم د تاکال اوسیدونکي دی سره چې کومه پیښه شوې ده د یقینا ډیره یو د غم واقعه ده د انساني حقوقو حواله سره. هغه ټول تنظیمونه، هغه ټول افراد چې کوم په پاکستان کې په بشري حقوقو باندې نظر لري او د ادارو د طرفه د تجاوز په عملیاتو باندې نظر لري، هغوی دپاره دا یو ډیره سخته لمحه ده چې د پاکستان ادارې یو زلمی چې هغه د کرونا وایرس نه او د دې وبا نه د هغه مالی حالات متاثر دي او هغه د هغه کیفیت نه د فرار د پاره عموما موږ ډېر په ټول افغان جنگ کې دا شی کتلی دی چې زلمی ټول د پوډرو ښکار شو، هیروینو نشه شروع شوه. دغه شانتې دی زلمی هم د شرابو په نشه کې څه بیان ورکړه، په میډیا راغی او د هغې په جواب کې د ریاست د طرفه داسې قسمه اقدامات چې پولیس خپل کسټډي کې یو کس بوزي، بیا د هغه دومره بې حرمتي کوي، د هغه باندې کم تشدد شوی دی، بیا د هغه نه چې کم قسمه بیانات ریکارډ شوي دي، بیا د هغه جامې ایستې شوي دي او په میډیا باندې ورکول، دا ډیر زیات یو داسې لارې اختیار کړی شوه چې د هغې که اوس په وخت مخنیوی ونه شو نو دا د ډیر غټ نقصان اشاره به ورکړي. فوري طور ریاست له پکار دی چې د دې ټول کم کردارونه چې دي کم په مخامخ دي او کم چې دي په شاو د چا په احکاماتو چې دي خلکو دا کارونه کول دي د ادارې د اهلکارو دا گرفتار کړي شي. د جمیل صاحب خبرې هم تاسو واورېدې. ما سره اخري د دې چې کوم اړخ به موږ شریکو هغه زمونږ د ټولو شریک چې کوم دین دی اسلام، کوم چې بیا بیا د انسان د عزت باندې زور راوړی دی، انسان د ټول مخلوقاتو اشرف ګڼلی دی. اسلام د دې پاړه باندې سوی زو چې د پیژندلي اسلامي سکالر ډاکټر عبدالرحمن خلیل صاحب نه دا واورو. سر افغان صاحب تاسو ډیر اهم سوال وکړو. مونږ د دې دواړو صورتو ډیره سخته غندنه کوو، مونږ نه بلکې شریعت مطهره یو طرف ته چې کم کنزل شوي دي، شریعت ډیر سخت قید لګولی دی چې د چا بېعزتي، د چا حتی کې عزت، د چا خور مور یادول دا انتهایی غټ جرم دی. خو بل طرف ته چې د هغې په ریاکشن کې څه شوي دي، محمد پاک صلی الله علیه وسلم چې کوم تعلیمات دي تاسو وګورئ چې د یو کافر چې مسلم ټریټري ته هغه داخل شوی دی او بیا وجلی شوی دی په جهاد کې، هسې نه نو د هغه د لاش مسله، غوږ کټ کول، پوزه کټ کول، مخ خرابول، چهره مسخ کول یا لاش سوځول، محمد پاک د دې سخته غندنه کوي او دا یې موږ منې کړي یو صلی الله علیه وسلم. نو د کافر د مړي چې دومره احترام دی نو د یو مسلمان ژوندي آیا د هغه دا قوانین که موږ وګورو نو دا ډېر سخت جرم دی. اسلام د دې ډېره سخته غندنه کوي. اسلام زموږ عزت، ناموس، آبرو، زموږ ژوند د دې ټولو شیانو پروټیکشن او د دې سټرنتن کولو لپاره کار کوي. لہذا اسلامي تعلیمات دا دي چې موږ د داسې کیسو نه ځان وساتو او ریاکشنري موډ جوړ نه کړو، بلکې فهم او تفهیم سره موږ مسایل حل کړو. بیا د داسې ویډیو تشهیر چې دی دا تشهیر هم ډېره سخته ګناه ده. د چا بې ابرو کېدل اسلام په دې باندې ډېر سخت قید لګولی دی چې تاسو رسول الله علیه الصلاة والسلام فرمایي من ستر مسلما ستر الله له یوم القیامه، چا چې په مسلمان پرده واچول الله به په ده باندې قیامت کې پرده واچوي. نو لہذا دا ډېر سخت جرم دی. پکار دا دی چې نه مونږ کنزل وکړو او نه په ریاکشن کې بیا داسې کار وکړو. ما د دې درې واړه اړخونه تاسو ته واضحه کړه. زه د یو صحافي په بنیاد باندې، بیا په تیره د دې خاورې د یو بچي په حیث باندې، د یو باشعوره او د یو ریسپانسیبل سټیزن په حیث باندې وایم زما د پولیس سره هیڅ ذاتي اختلاف نشته دی. دغه پولیس زه د دې ولس خادمان ګڼم، دا زمونږ نوکران دي، زمونږ د ټکس په پیسو باندې دي موږ دغه ځای ته رسولي دي. زه یو ځل بیا خواست کوم
آی جی ته ډي آی جی ته زمونږ چې څومره هم پولیس ډپارټمنټ ذمهوري چارواکي دي چې تاسو دا مهرباني کوئ پولیس ډپارټمنټ ته چې کم سړی هم لیږئ هغه هغې کې اپوینټ کوئ پکار ده چې د هغه منټل کیپیسټي تاسو ګورئ پکار ده چې د هغه بیکګراؤنډ تاسو ګورئ پکار ده چې هغه په نفسیاتي اړخ باندې ټیک ټاک ساوند وي هغه دا سیسټم اون کی هغه دا خلک خپل خلک وګڼي هغه دشمني د خلکو سره نه کوي ټولو ملګرو ته مې خواست دی چې سبا په هر حال باندې چې کم ځای ته تاسو رسیدی شئ سره د ملګرو احتجاج له لاړ شئ فزیکل ډسټنس خیال وساتئ چونکې کووډ 19 دی د دې ترڅنګه موږ او دغه درنده صفت پولیسو کې به فرق دا وي چې موږ به ډېر پرامن وو د مهذبه جنگ میدان ته به ټوپک نه وړمه زه به د وخت نه د قلم په زور سنګر اخلمه په خلکو کې غوسه هم ډېره ده واقعي چې کار هم ډېر د غوسې او د جذباتو شوی دی خو نه که موږ د دې لیول او د دې حد ته ځان ورسو نو بیا په موږ او په دې کې فرق پاتې نه شو موږ به د دلیل د عقل د فهم جنګ کوو موږ به همیشه د امن لاره رانسو او موږ به کله هم پر امن احتجاج نه پریدو عدم تشدد دا نه دی چې ته دې په کور باندې غلی کینې بلکې ته دې د امن په لاره خپل د ژوند د آخري ساه پورې جنګېږې مبارزه دې کې دغه مبارزه به دوام لري ویډیو ملګرو سره شریکه کوي او سبا چې کم ځای ته څوک احتجاج د تلی شي دا مې التجا ده د دې قام دپاره د دې خاورې دپاره او د ځان دپاره دغه احتجاجونو ته لاړ شئ خوشحاله او بریالي اوسئ